أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تپناوڑم لرټل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کله چې تاسو بیرته تبوک غزا څخه د منافقانو ته ورستانه شئ نو هغوی به ډول ډول عذرونه درته وړاندې کوي. نو ای رسوله ورته ووایه اوس عذرونه مه کوئ. موږ به هیڅکله ستاسو په خبره باور ونه کړو. موږ الله ستاسو له حالاتو خبر کړي یو او راتلونکي کې به هم الله او د هغه رسول ستاسو کړه وړه ګوري. بیا به د هغه ذات لور ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکاره و عالم دی او بیا به مو په هغه څه خبر کړي چې تاسو به کول. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. کله چې تاسو ورستانه شئ نو په الله به قسمونه درته کوي ترڅو تیر شئ ورنه نو څنګ ترې وکړئ. هغوی ناولي دي او د هغو عملونو په بدل کې چې کوي د دوی استوګنځای جهنم دی. دوی به تاسو ته قسمونه خوري چې راضي شئ ترې نو که تاسو ترې راضي هم شئ نو الله له فاسقانو خلکو نه راضي کیږي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. دا بانډچان چې منافقان دي په کفر او منافقت کې لا زیات سخت دي او د دې ډیر وړ دي چې د هغه دین له احکامو خبر نشي کوم چې الله پر خپل رسول نازل کړي او الله ډیر پوه د حکمت څښتن دی. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. او ځینې له بانډچیانو نه هغه دي چې که د خدای په لار کې څه لګښت کوي نو هغه یو تاوان ګڼي او تاسو ته د وخت اوښتون انتظار باسي خو حقیقت دا دی چې بد اوښتون پر دوی دی او الله پوه اوریدونکی دی. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. او لدی بانډچیانو نه ځینې داسې هم دي چې په الله او آخرت ورځ ایمان لري او څه چې لګوي هغه الله ته ورنږدې کېدل او د رسول د دعاګانو وسیله بولي. هو کې دا رښتیا هم د دوی لپاره نږدېوالی دی.
الله به یې ژر په خپل رحمت کې داخل کړي. بېشکه الله بخښونکی ډېر مهربان دی. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. او د مهاجرینو او انصارو لومړني کسان او هغوی چې په رښتینولۍ سره په دوی پسې تللي، الله ترې راضي شوی او دوی هم الله نه راضي شوي، او الله داسې جنتونه ورته تیار کړي چې د هغو لاندې ویالې بهیږي، تل تر تله اوسیدونکي په هغو کې. همدا ستر بریالیتوب دی. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. او ستاسو شاوخوا لبانده چې عربو نه ځینې منافقان دي او همدارنګه خپله د مدینې له خلکو هم، دوی په منافقت دومره روږدي شوي چې ته یې نه پیژنې خو موږ یې پیژنو. ژر به 2 ځله سزا ورکړو، بیا به نو یو لوی عذاب ته ور وګرځول شي. او ځینې نور چې په خپلو ګناهو یې اقرار کړی، ګډوډ عملونه یې کړي، څه نیک او څه بد، لرې نه ده چې الله بیا ورباندې مهربان شي. بېشکه الله مهربان بخښونکی دی. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اے رسوله، د دوی له مالونو صدقه واخله چې په دې سره یې پاک او اصلاح کړي او هغوی ته د رحمت دعا وکړه. بېشکه ستا دعا هغوی لپاره ډاډینه ده او الله پوه اورېدونکی دی. آیا دوی ته نه ده معلومه چې هماغه الله د خپلو بندگانو توبه قبلوي او خیراتونه مني، او دا چې هماغه الله یقینا ښه مهربان توبه قبلونکی دی. او دوی ته ووایه تاسو چې څه غواړئ کوئ یې، ژر به الله د هغه رسول او مؤمنان ستاسو کړه وړه وګوري او بیا به د پټو او ښکاره و پوهېدونکي خدای ته ور وګرځول شئ، نو په هغه څه به مو خبر کړي چې تاسو به کول. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. او څه نور کسان دي
یعنی هغه 3 تنه صحابه چې د سستۍ له امله تبوک غزا څخه پاتې وو چې د الله حکم ته ځنډول شوي، یا به سزا ورکړي یا به بیا ورباندې مهرباني وکړي، او الله ځیرک پوه دی. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. او هغوی چې مسلمانانو ته د ضرر رسولو لپاره کفر غوره کولو، په مؤمنانو کې بیلتون اچولو او هغه چا لپاره څارځای جوړولو ته چې لا مخکې الله او د هغه رسول سره جګړه کړې ده یو مسجد جوړ کړی، او خامخا به قسمونه کوي چې له ښېګڼې پرته مو بله اراده نشته، خو الله شاهدي وایي چې یقینا هغوی دروغجن دي. ای رسوله، ته هیڅکله په هغه مسجد کې د لمانځه لپاره مه درېږه، البته کوم مسجد چې له لومبۍ ورځې پر تقوا ودان شوی حتما ډیر لایق دی چې ته پکې ودرېږې. په هغه کې داسې سړي شته چې غواړي ښه پاک واوسي، او الله همدغه پاکۍ غوره کوونکي خوښوي. آیا نو هغه چې د خپلې ودانۍ بنسټ د الله نه په ویره او د هغه په رضا غوښتنه ایښی وي غوره دی، او که هغه چې خپله ودانۍ د یو نړېدونکي پاڼ پر غاړه جوړه کړې وي له هغې سره د جهنم اور ته وغورځېږي، او الله داسې ظالمانو خلکو ته سمه لار نه ښیي. دا ودانۍ چې دوی جوړه کړې تر هغو به یې په زړونو کې د شک جرړه وي چې زړونه یې غوڅ غوڅ شي، او الله ځیرک پوه دی. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بشک الله له مؤمنانو څخه د هغوی ځانونه او مالونه په دې پیرودلي چې د دوی لپاره به جنت وي،
هغوی به د الله په لار کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي به هم. دا پر الله حق وعده ده په تورات، انجیل او قرآن کې، او څوک به تر الله زیات د خپل لوز پوره کوونکی وي. نو ای مجاهدینو، پر خپلې دغې سودا چې کړې مو ده خوش اوسئ، او همدا ستر بریالیتوب دی. دا خلک څوک دي؟ دا توبه کوونکي، عبادت کوونکي، حمد ویونکي، د خدای لپاره په ځمکه کې ګرځېدونکي، رکوع کوونکي، سجده کوونکي، د ښېګڼې امر کوونکي، له بدیو ایسارونکي او د الله د حدودو ساتونکي دي. او همداسې مؤمنانو ته زیری ورکړه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. له پیغمبر او هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی نشایي چې مشرکانو ته بخښنه وغواړي، که څه هم خپلوان یې وي، وروسته له هغه چې ورته څرګنده شوې ده چې هغوی دوزخیان دي. او د خپل پلار لپاره د ابراهیم بخښنه غوښتل خو صرف د هغې وعدې لپاره و چې له هغه سره یې کړې وه، خو کله چې ورته څرګنده شوه چې هغه د الله دشمن دی نو ترې بیزار شو. یقینا ابراهیم ډیر نری زړی د زغم خاوند و. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. او الله داسې نه دی چې یو قوم له هدایت ورکولو وروسته بېلارې کړي تر هغه پورې چې په څرګنده هغه څه ور ونه شي چې هغوی ځان ترې وساتي. بېشکه الله په هر څه پوه دی. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. د اسمانو او ځمکې پاچاهي یقینا الله لره ده، ژوندي کوي او مړه کوي، او تاسو لره هغه نه پرته څوک ملاتړ او مرستندوی نشته. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بشك الله جل جلاله نبي عليه السلام او هغو مهاجرینو او انصارو ته بخښنه وکړه چې هغوی په ډیر تنګ وخت کې د یعنی نبی علیه السلام ملګرتیا وکړه. له هغه وروسته چې نږدې و له هغوی نه د یوې ډلې زړونه کاږه شي،
خو بیا یې له کوږوالي وساتل او معاف یې کړل بېشکه هغه پر دوی نرمي کوونکی مهربان دی او همدارنګه هغه 3 کسان یې هم معاف کړل چې پریکړه یې ځنډول شوې وه کله چې ځمکه له پراختیا سره پرې تنګه شوه او خپل زړونه یې هم ورباندې تنګ شول او په دې باور شول چې الله نه د خلاصون ځای له همده پرته بلې خواته نشته بیا یې له مهربانۍ سره هغوی ته رجوع وکړه چې هغوی هم دته ور وګرځي یقینا هماغه الله مهربان ښه توبه قبلونکی دی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اے مؤمنانو الله نه وډار شئ او له رښتینو سره اوسئ د مدینې اوسیدونکو او شاوخوا بانډچیانو ته نه ښایي چې له رسول الله نه بیرته پاتې شي او نه دا چې له هغه نه په بې پروایي سره د خپلو ځانو په فکر کې شي ځکه داسې به نه وي چې دوی ته د الله په لار کې څه تنده ستوماني او لوږه ورسیږي او د کافرانو چې کومه لار بده ایسي پر هغې کوم ګام واخلي او یا له کوم غلیم نه څه ولجه اسیر یا مقتول لاسته راوړي او بیا د دې په بدل کې څه نیک عمل ورته ونه لیکل شي یقینا الله د نیکانو اجر نه ضایع کوي او په همدې شان داسې به هم نه وي هغوی چې د الله په لار کې څه لږ ډېر لګښت کوي او په جهاد کې کوم ناو یعنی دره وهي او هغه ورته ونه لیکل شي تر څو الله هغوی ته د دې غوره کړنچاري بدله ورکړي او ضروري نه ده چې ټول مؤمنان تل له یوې مخې غذا ته ووځي نو ولې د هغوی له هرې لویې ډلې نه یو ټولی جهاد ته نه وځي تر څو هغه کسان چې جهاد ته نه دي تللي په دین کې پوهه ترلاسه کړي او کله چې هغوی چې جهاد ته تللي بیرته راستانه شي نو خپل قوم خبر کړي د دې لپاره چې دوی هم له نارواو ځانونه وساتي يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اے مؤمنانو، لکافرانو نه چې کوم در نږدې وي هماغو سره جنګیږئ او باید په تاسې کې زیږوالی او سختی ومومي او پوه شئ چې الله یقینا متقیانو سره مل دی. او کله چې کوم نوی صورت نازلیږي نو له هغوی یعنی منافقانو نه ځینې وایي په تاسو یعنی مسلمانانو کې دې صورت ستاسې د کوم یو ایمان زیات کړ؟ نو حقیقتا کومو خلکو چې ایمان راوړی ایمان یې ور زیات کړی او هغوی پرې خوشحاله دي. خو هر هغه کسان چې په زړونو کې د منافقت ناروغي ده نو دې صورت د هغوی پر پلیتی نوره پلیتی هم ور زیاته کړه او هماغسې په کفر کې مړه شول. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. آیا دوی نه ګوري چې هر کال یو یا دوه ځله ازمویل کیږي چې بیا هم نه توبه باسي او نه څه درس اخلي؟ او کله چې کوم صورت نازل شي نو دوی یو بل ته سره وګوري په اشارو کې سره ووایي څوک خو به مو ویني نه. نو که چا نه لیدل بیا غلي پاسي. الله د دوی زړونه اړولي دي ځکه هغوی داسې خلک دي چې په هیڅ نه پوهیږي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اے خلکو، دا دی تاسو ته یو داسې رسول راغلی چې خپله له همدا تاسو څخه دی. څه چې تاسو کړوي هغه پر ده ډیر ګران او درانه تمامیږي. پر تاسې د ښېګڼې حارس دی، پر مؤمنانو مهربان خواخوږی دی. نو ای رسوله، که دوی مخ وګرځاو ورته ووایه چې زما دپاره الله کافي دی، له هغه پرته کوم بل خدای نشته، پر هماغه مې بروسه ده او هماغه د ستر عرش څښتن دی. یونس صورت مکی دی او 109 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الف لام را. دا له حکمتونو څخه د یو ډک کتاب آیتونه دي. آیا دا خلکو ته د حیرانۍ خبره ده چې موږ هم د دوی یو سړي ته وحی وکړه چې دا خلک د الله له نافرمانۍ وویروه
او هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دا زیری ورکړه چې هغوی لره د خپل رب سره رښتینی عزت او سرلوړي ده. خو کله یې چې خلکو ته دا پیغام وروړ، کافرانو وویل چې بېشکه دا خو ښکاره کوډګر دی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. یقینا ستاسو رب هماغه الله دی چې اسمانونه او ځمکه یې په 6 ورځو کې پیدا کړل، بیا یې د خپل عرش د پاسه استوا وکړه. هماغه ټول کارونه سمبالوي، هیڅوک د هغه په وړاندې شفاعت کوونکی نشته مګر د هغه له اجازې وروسته. همدا ستاسو رب دی، نو هماغه ولمانځئ. آیا نو تاسو پند نه اخلی؟ د هماغه لوري ته ستاسو ټولو ورستنېدل دي. د الله وعده رښتینې ده، بېشکه هماغه پیدایشت پیل کوي بیا یې هماغه دوهم ځل پیدا کوي، تر څو هغو خلکو ته چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي په عدالت سره بدله ورکړي. او څوک چې کافر شوي هغوی لره به د خوټېدلو اوبو څښاک او دردناک عذاب وي په دې چې دوی به کفر کاوه. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. دی هماغه ذات دی چې لمر یې روڼ او سپوږمۍ یې روښانه ګرځولې او سپوږمۍ ته یې پړاوونه ټاکلي تر څو د کلونو شمیر او حساب پرې معلوم کړئ. الله دا شیان پرته له یو مقصده نه دي پیدا کړي، هغه دا آیتونه هغو خلکو ته په تفصیل بیانوي چې پوهیږي. بېشکه د شپې او ورځې په اوښتون کې او څه چې الله په اسمانو او ځمکه کې پیدا کړي خامخا د هغو خلکو لپاره نشانې دي چې ویریږي. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. یقینا هغه خلک چې په قیامت کې موږ سره د یو ځای کېدو هیله نه لري او د دنیا په ژوندانه باندې خوښ او ډاډه شوي دي او هغه چې زموږ له آیتونو غافلان دي، د داسې کسانو استوګنځای اور دی د هغو عملونو له امله چې دوی به کول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بل لورته چا چې ایمان راوړی او ښه کارونه یې کړي نو د ایمان په وجه به یې خپل رب د جنت لاره وروښیي چې هلته به له نعمتونو ډکو جنتو کې د هغوی لاندې ویالې بهیږي. هلته به د دوی نارې دا وي چې یا الله ته پاک یې، او هرکلی به هلته سلام، او وروستۍ خبره به یې دا وي چې الله رب العالمین لره ستاینه ده. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. او کچیر الله خلکو ته بدی یعنی عذاب هم په هماغسې بیړه ورسوي لکه دوی چې د دنیایي ښېګڼې په غوښتنه کې کوي، نو د هغوی فرصت به ختم شوی او دوی به تباه شوي وو. خو داسې بیړه زموږ د حکمت خلاف ده. نو موږ هغه خلک چې په آخرت کې را سره د یو ځای کېدو هیله نه لري هماغسې په خپله ناړامۍ کې لالهانده پرېږدو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. او کله چې کوم انسان ته څه کړاو رسیږي نو په اړخ ناسته او ولاړه هر حالت کې موږ وربولي، خو کله چې کړاو یې ترې لرې کړو نو بیا داسې درومي لکه چې موږ یې په وررسېدلي کړاو کې له سره بللي نه وو. په همدې توګه زیاتې کوونکو ته هغه څه ښایسته شوي دي چې دوی به کول. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. او یقینا لتاسو نه مخکې ډیر قومونه مو هغه وخت هلاک کړل کله چې هغوی ظلم وکړ او رسولان یې له څرګندو نښانو سره ورته راغلل خو دوی ایمان را نه وړو. موږ مجرمو خلکو ته همدغه شان سزا ورکوو. بیا مو له هغوی وروسته په ځمکه کې تاسو د هغوی ځایناستې وګرځولی تر څو وګورو چې تاسو څرنګه کارونه کوئ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
او کله چې پر هغوی زموږ روښانه آیتونه لوستل کیږي نو هغه کسان چې موږ سره په آخرت کې د یو ځای کېدو هیله نه لري وایي چې د دې پر ځای بل قرآن راوړه یا په همدې کې څه بدلون راوله. ورته وایه زما دا کار نه دی چې له خپله ځانه څه بدلون پکې راولم، زه خو صرف هغه څه پسې روان یم چې وحی راته کیږي. ځکه د خپل رب نه سرغړونه وکړم نو د یوې لویې ورځې له سزا ویریږم. ای رسوله ورته ووایه که الله غوښتي وای نو ما به دا قرآن نه و در باندې لوستی او نه به الله پرې خبر کړي وی. زه خو له دې مخکې هم په تاسو کې ډېر عمر اوسېدلی یم. آیا نو له عقله کار نه اخلی؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. نو تر هغه لوی ظالم به څوک وي چې په الله پورې څه دروغ تړي یا یې آیاتونه دروغ ګڼي، یقینا مجرمان نه بریالي کیږي. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. او هغوی الله نه پرته هغه څه لمانځي چې نه څه زیان وررسولی شي او نه څه ګټه، او دوی وایي چې دا د الله په وړاندې زموږ سپارښتګر دي. ووایه آیا تاسو الله له هغه څه خبروي چې هغه ته نه په اسمانو کې معلوم دي او نه په ځمکه کې، یعنی بالکل نشته. هغه پاک او لوړ دی له هغه څه چې دوی یې شریکوي. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او ټول خلق په پیل کې صرف یو امت یعنی د یو دین تابعدارو، خو بیا وروسته سره مختلف شول. او کستا د رب لخوا لا لومبۍ یوه خبره نه وای فیصله شوې نو اوس به د هغه څه پریکړه شوې وه چې دوی پکې اختلاف کوي. او دوی وایي چې په دې پیغمبر ولې د خپل رب له لورې کومه نښانه رانازله نه شوه. نو ورته ووایه چې غیب خو یوازې الله سره دی، نو تاسو هم انتظار کوئ، زه هم در سره له انتظار کوونکو یم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. او انسانان داسې دي چې کله له کړاو وروسته د رحمت خوند ور وڅکو نو بیا سم د لاسه زموږ په آیاتونو کې دسیسې شروع کړي. ورته وایه الله په تدبیر جوړولو کې تر ټولو ګړندی دی. بېشکه زموږ استازي یعنی پرښتې هغه چلونه لیکي چې تاسو یې کوئ. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الله ما غدی چې تاسو په وچه او لنده کې ګرځوي تر هغه چې بیړیو کې سپاره شئ او بیا له سم باد سره روانې شي. دوی وړي او ښه پرې خوشحاله وي، خو بیا توند یعنې مخالف باد ورباندې راشي او له هره ځایه څپې ورباندې راشي او دوی وانګیري چې دا دی له هرې خوا راګیر شولو، نو دغه وخت خپل دین یوازې د الله لپاره خالصوي او دعاګانې کوي چې یا الله که موږ دې له دې مصیبت نه وژغورلو نو خامخا به له شکر ایستونکو څخه یو. خو کله یې چې وژغوري نو بیا سم د لاسه په ځمکه کې ناروا فسادونه پیل کړي. ای خلکو، ستاسو دا ناړامي خپله ستاسو د ځانو په تاوان ده. د دنیایي لنډمهالي ژوند خوندونه واخلئ، بیا زموږ په لور ستاسو راګرځېدل دي، بیا به مو په هغه څه خبر کړو چې تاسو کول. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. د دنیایي ژوند مثال خو ایله داسې دی لکه موږ چې له اسمانه اوبه راواورولې نو د ځمکې شنیلي ورسره ګډ شول، له هغو نه چې انسانان او څاروي خوري، څو چې ځمکې خپله تازګي واخیسته او ښکلې شوه او څښتنانو یې ګمان وکړ چې اوس هغوی ورباندې وسي دي. ناڅاپه د شپې یا د ورځې زموږ د عذاب حکم ورته راغی، نو داسې مریبلي تباه کړل لکه چې هلته پرون هیڅ نه و. په همدې شان موږ خپل دلایل یعنې نشانې هغو خلکو ته په تفصیل بیانوو چې فکر کوي. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. او الله خلق د سلامتی کور خواته بلی او چاته چې خوښه شي نیغې لارې ته یې ورسموي. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. چا چې ښېګڼه وکړه د هغو لپاره ښېګڼه او لا نور زیاتوالی هم دی. دغه راز نه به یې پر مخونو توروالی او نه ذلت خپور شي. هغوی د جنت خلک دي، دوی به هماغلته پکې تلپاتې وي. او هغوی چې بدۍ ترلاسه کړي بدله یې هماغسې یو برابر بدي ده او ضلالت به ورباندې خپریږي. هیڅوک به یې د الله له عذاب نه ژغورونکی نه وي. داسې به ښکاري لکه پر مخونو یې چې د تورې شپې ټوټې راخپرې شوي وي. هغوی دوزخیان دي، دوی به هماغلته پکې تلپاتې وي. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. او هغه ورځ در په یاد کړئ چې دوی ټول به راغونډ کړو، بیا به مشرکانو ته ووایو چې په خپل خپل ځای ایثار شئ، هم تاسو او هم ستاسو جوړ کړي شریکان. بیا به یې سره بیل کړو او د دوی شریکان به ووایي چې تاسو خو زموږ عبادت نه کاوه. الله زموږ او ستاسو ترمنځ د شاهد په توګه بس دی چې یقینا موږ خو ستاسو له عبادته خبر هم نه وو. همدلته به هر کس هغه څه ښکاره ومومي چې مخکې یې لیږلي وو او خپل حقیقي څښتن ته به ور وګرځول شي او هغه دروغونه به ترې ورک شي کوم چې دوی به جوړول. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. اے رسوله مشرکانو ته ووایه له اسمان او ځمکې نه څوک تاسو ته روزي درکوي او دا د اوریدو او لیدو واک د چا په لاس کې دی او څوک دی چې ژوندي له مړي راباسي او مړی له ژوندي راوباسي او د کارو انتظام څوک کوي؟ نو ژر به دوی ووایي چې الله. نو ورته ووایه آیا نو بیا هم تاسو الله نه نه ویریږئ؟ نو همدا ستاسو رښتینی رب دی. نو له حق وروسته پرته له بېلارۍ نور څه دي؟ نو تاسو کومې خواته اړول کیږئ؟
همدغه شان ستا د رب خبره پر سرغړونکو رښتینې شوه چې هغوی به ایمان نه راوړي. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. ورته ووایه آیا ستاسو له شریکانو څوک شته چې ړومبی پیدایښت وکړي او بیا یې له مرګ وروسته بیا را ژوندی کړي؟ ورته ووایه یوازې الله ړومبی پیدایښت هم کوي او بیا یې هم را پیدا کوي، نو تاسو کوم لور ته اړول کیږئ؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ورته ووایه آیا ستاسو له شریکانو څوک د حق خواته لارښوونه کوي؟ ورته ووایه یوازې الله د حق لارښوونه کوي، نو آیا څوک چې د حق خواته لارښوونه کوي ډیر د متابعت وړ دی که هغه څوک چې په خپله لار نه مومي مګر دا چې لارښوونه ورته وشي؟ نو په تاسو څه شوي؟ دا څنګه فیصلې کوئ؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. او حقیقت دا دی چې د مشرکانو زیاتره یې پرته له ګمانه بل څه پسې نه ځي، خو دا یقیني ده چې د حق په معامله کې ګمان هیڅ کار نه ورکوي. یقینا الله په هغه چې دوی یې کوي ښه پوه دی. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. او دا قرآن خدا سي نه دی چې له الله پرته په دروغ جوړ شي، خو د هغه څه تصدیق دی چې ترې مخکې وو، او الله چې کومې خبرې په لوح محفوظ کې لیکلي د هغو تفصیل بیانوي. په دې کې هیڅ شک نشته، دا د هغه ذات له لوري دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. آیا دوی وایي چې دا یې له ځانه جوړ کړی؟ ورته ووایه ښه نو تاسو هم د دې په شان یو صورت خو راوړئ او له الله پرته چې هر څوک راغوښتلی شي راویې غواړئ که تاسو رښتیني یاست. بلکې هغه څه یې دروغ وګڼلو چې پوهه یې ورته نه ورسېدلې او لا معنا او حقیقت یې دوی ته نه دی راغلی. له دوی مخکې خلکو هم دغه شان هغه یعنی خپل پیغمبران دروغ ګڼلي وو، نو ګوره چې د ظالمانو انجام څنګه وو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون
بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. او ځینې هغه دي چې دا قرآن مني او ځینې هغه دي چې نه یې مني او ستا رب په ورانکارو ډېر ښه پوه دی. او ای پیغمبره که تا دروغجن ګڼي نو ورته ووایه چې زما دپاره خپل عمل او تاسو ته مو خپل عمل، تاسو له هغه څه خلاص یئ چې زه یې کوم او زه خلاص یم له هغو کارو چې تاسو یې کوئ. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. او ځینې تا ته په ښکاره غوږ نیسي خو په زړه کې د حق طلب نشته او ترې کاڼه دي، نو آیا ته به کاڼه واوروي که هغوی په هیڅ هم نه پوهیږي؟ او ځینې تا ته ګوري خو په زړو کې انصاف نشته او لکه ړانده داسې دي، نو آیا ته ړندو ته لار ښیې که هغوی هیڅ هم نه ویني؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. شک نشته چې الله پر خلکو هیڅ ظلم نه کوي خو خپل خلک پر ځانو ظلم کوي. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. او په کومه ورځ چې د حشر میدان کې راغونډ کړي نو لکه چې دوی دنیا یا قبر کې د ورځې له کوم ساعت پرته زیات نه و ځنډېدلي ځکه به خپلو کې سره وپېژني. په حقیقت کې هغه خلک ډېر زیانمن شول چې قیامت کې یې الله سره ملاقات دروغ ګڼلو او په نیغه لاره سم نه و. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. او ای رسوله که تا ته ستا په ژوند کې د هغه عذاب یوه برخه در وښیو چې دې کافرانو سره یې لوز کوو یا دې له هغه مخکې وفات کړو، په هر حال د دوی راتګ زموږ خواته دی، بیا نو یوازې الله په هغه څه شاهد دی چې دوی یې کوي، نو هلته به یې سزا ورکړي. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. او د هر امت لپاره یو رسول لیږل شوی، نو کله چې رسول به یې ورته راغی د هغوی ترمنځ په انصاف سره فیصله کېدله او پر هغوی به ظلم نه کېدلو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. او دوی وایي چې دا وعده به کله وي که تاسو رښتیني یاست. ای رسوله ورته ووایه زه خو د خپل ځان لپاره هم د زیان او ګټې واک نه لرم پرته له هغه چې الله یې وغواړي. د هر امت لپاره د مهلت یوه نیټه ده، نو کله چې هماغه نیټه یې راورسیږي بیا نو یو ساعت نه وروسته کیږي او نه ړومبې کیږي.
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ورته ووایه آیا دې ته مو پام دی چې که د الله عذاب د شپې یا د ورځې درته راشي نو دا څه داسې شی دی چې مجرمان یې په تلوار غواړي آیا کله چې هغه یعنی عذاب را پریوزي نو تاسو به یې منئ هغه وخت خو به تاسو ته وویل شي چې آیا اوس حال دا چې تاسو به خپله په تلوار غوښتی بیا به ظالمانو ته وویل شي اوس د ابدي عذاب خوند وڅکئ تاسو ته د بل شي نه یوازې د هغې بدۍ سزا درکول کیږي چې تاسو به په دنیا کې کوله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين او دا خلک له تا پوښتنه کوي چې آیا دا د آخرت عذاب رښتیا دی ورته ووایه هو په رب مې قسم دا رښتیا دی او تاسو د الله عاجزونکي نه یاست ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون او کله هر هغه چا سره چې ظلم یې کړی وي د ځمکې ټوله شتمني هم وي د ځان ژغورنې لپاره به یې ځار کړي او کله چې عذاب وویني نو پټه به پښیماني وکړي او په انصاف به یې ترمنځه فیصله وشي او پر دوی به ظلم نه کیږي ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون واورئ په آسمانو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي واورئ رښتیا چې د الله وعده رښتینې ده خو زیاتره یې نه پوهیږي هماغه ژوندي کوي او مړه کوي او هماغه ته به ورګرځول کیږي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اے خلکو دا د خپل رب لخوا نصیحت او د زړونو د ناروغیو لپاره شفا درته راغلې ده او د مؤمنانو لپاره لارښوونه او رحمت اے رسوله ورته ووایه دا د الله په فضل او رحمت سره دی نو په دې سره د مؤمنان خوشحاله شي دا له هغه څه غوره دی چې خلک یې راغونډوي قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم
أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ورته ووایه آیا تاسو پام کړئ چې کومه روزي الله درته راکوزه کړي له هغې نه تاسو خپله ځینې حرامه او ځینې حلاله ګرځولې ده؟ ووایه آیا الله تاسو ته اجازه درکړې وه که پر الله دروغ تړئ؟ او کوم خلک چې پر الله دروغ تړي د هغو څه ګمان دی چې د قیامت په ورځ به څه ورسره وشي؟ بېشکه الله پر خلکو د لوی فضل څښتن دی خو زیاتره یې شکر نه باسي. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. او ای رسوله ته چې په هر حالت کې اوسي او له قرآنه چې هر څه لولې او ای خلکو تاسو چې هر څه عمل کوئ په هر حال موږ پر تاسو شاهد یو کله چې تاسو پکې بوخت یاست او ستا له ربه نه په ځمکه او نه په اسمان کې د یو بڅري په اندازه کوم شی پټېدای شي او نه به تر دې هم لا ډېر کوچنی او یا ډېر لوی داسې کوم شی وي چې په یو روښانه دفتر کې نه وي لیکلی. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. واوري یقینا څوک چې د الله دوستان دي پر هغوی نه څه ویره شته او نه به خفه کیږي. هماغه خلک چې ایمان یې راوړی او ځان یې ساتلو هغوی لره هم د دنیا په ژوند کې زیری دی او هم په آخرت کې د الله د خبرو بدلیدل نشته. همدا ستر بریالیتوب دی. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. او ای رسوله د دوی خبرې دی خفه نه کړي بېشکه عزت ټول الله لره دی هماغه ډېر پوه اورېدونکی دی. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. په یاد ولرئ هر هغه څوک چې په آسمانو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټول د الله دي او هغه کسان چې الله نه پرته نور شریکان رابلي هغوی پرته له ګمانه د بل څه متابعت نه کوي او بل څه نه صرف اټکلونه کوي. دی هماغه دی چې تاسو ته یې شپه داسې ګرځولې چې آرام پکې کوئ او ورځ یې روښانه. بېشکه په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې حق خبره اوري.
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ځینو خلکو وویل چې الله څوک زوی نیولی، الله لدی پاک دی، هغه خو له هر شي بې نیازه یعنی بې پروا دی، د اسمانو او ځمکې هر څه هغه لره دي. په دې خبره کې خو تاسو سره څه دلیل نشته؟ آیا په الله پورې هغه څه وایاست چې نه ورباندې پوهیږئ؟ ورته ووایه یقینا هغوی چې په الله پورې دروغ تړي خلاصون نشي موندلی. په دنیا کې څه ګټه اخیستلې دي خو بیا یې موږ ته راتګ دی، بیا به سخت عذاب ور وڅکو په دې چې دوی به کفر کاوه. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. او اے رسوله د نوح خبر پرې ولوله کله یې چې خپل قوم ته وویل ای زما قومه که په تاسو کې زما اوسېدل او د الله په آیاتونو سره نصیحت درته کول پر تاسو درانه او سخت شوي وي نو ما خو په الله بروسه کړې او تاسو هم خپل کار او شریکان راغونډ کړئ، بیا د خپل دغه کار له تاسو پټ نه وي، بیا چې هر څنګه ضرر وي ما ته یې راورسوئ او هیڅ مهلت مه راکوئ. خو که تاسو مخ وګرځولو نو ما هم په دې تبلیغ څه اجر نه دی درنه غوښتی، زما اجر له الله پرته پر بل چا نه دی او ما ته امر شوی چې زه پخپله له مسلمانانو څخه اوسم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. نو هغه یې دروغجن وګاڼه، بیا مو دی او څوک چې ورسره و په بیړۍ کې بچ کړل او د ډوب شوو ځایناستې مو وګرځول او چا چې زموږ آیتونه دروغ ګڼلي وو هغوی ټول مو ډوب کړل. نو ګوره چې د ویرول شوو انجام څنګه و. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. بیا مو له ده وروسته بېلابېل رسولان خپل قوم ته ولېږل چې له څرګندو نښانو سره ورغلل، خو څه چې هغوی مخکې دروغ ګڼلي وو بیا یې ایمان ورباندې رانه وړو، همدغه شان مهر لګوو د تېرې کوونکو پر زړونو. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. بیا مو له هغوی وروسته موسی او هارون له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه د قوم مشرانو ته ورواستول، خو لویي یې وکړه او دوی مجرمان خلک وو. نو کله چې هغوی ته زموږ لخوا حق ورغی ویې ویل بېشکه دا خو څرګندې کوډې دي. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسی وویل آیا کله چې حق درته راغی نو تاسو دا وایي آیا دا کوډې دي او حال دا چې کوډګران بریالیتوب نشي موندلی؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. دوی وویل آیا ته د دې دپاره موږ ته راغلی چې له هغه څه مو واړوي چې پر هغه مو خپل پلرونه موندلي او په ځمکه کې همدا ستاسو دواړو لویي وي؟ موږ خو پر تاسې باور کوونکي نه یو. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. او فرعون خپلو پیروانو ته وویل چې هر ماهر کوډګر ماته راولئ. نو کله چې کوډګران راغلل موسی ورته وویل هغه څه وغورځوئ چې تاسو یې غورځوونکي یاست. کله چې هغوی خپلې امساګانې او پړې وغورځول او هغه خوځېدونکي ماران ښکارېدل نو موسی وویل تاسو چې څه راوړل هغه کوډې دي، یقینا الله به یې ژر باطل کړي، بېشکه الله د مفسدانو کار نه سموي او الله په خپلو فرمانو سره حق رښتیا کوي که څه هم مجرمان ناخوښه اوسي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نو همداسې موسی د ده د قوم له څو ځوانانو پرته بل چا ونه منلو، د فرعون او د هغوی د مشرانو له ویرې چې په عذاب به یې کړي، او فرعون خو حتما په ځمکه کې زورواکی او بېشکه هغه له زیاتي کوونکو څخه و. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. او موسی وویل ای زما قومه که تاسو په الله ایمان لرئ نو پر هغه بروسه وکړئ که تاسو رښتیا غاړه ایښودونکي یاست.
نو دوی وویل پر الله مو بروسه کړې زموږ ربه موږ د ظالمانو خلکو دپاره فتنه مه ګرځوه او په خپل رحمت سره مو له کافرانو وژغوره. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. او موسی او د هغه ورور ته مو وحی وکړه چې د خپل قوم دپاره په مصر کې څو کورونه تیار کړئ او خپلې کوټې قبلې ته وګرځوئ او لمونځ ترسره کوئ او مؤمنانو ته زیری ورکړه. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. او موسی وویل ای زموږ ربه تا خو فرعون او د سردارانو ته د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه ورکړي دي. ای زموږ ربه تر څو خلک ستا له لارې واړوي. ای زموږ ربه پر مالونو یې تباهي راوله او پر زړونو یې مهر ولګوه چې تر هغه ایمان را نه وړي څو چې دردناک عذاب یې نه وي لیدلی. وی فرمایل ستاسو دواړو دعا قبوله شوه نو ټینګ ودرېږئ او د هغو په لاره پسې مه ځئ چې نه پوهیږي. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. او بني اسرائیل مولا سمندر پوری استل نو فرعون او لخکری د ظلم او تیری په غرض ورپسې شول تر هغه چې ډوبېدو راګیر کړل. ویل ما ومنله چې له هغه یعنی الله پرته بل خدای نشته کوم چې بني اسرائیل ومنلی او زه له غاړه ایښودونکو څخه یم. ځواب ورکړل شو چې اوس یې مني حال دا چې ړومبی دې سر غړولو او له مفسدانو څخه وي. نو نن به ستا جوسه وژغورو تر څو وروستنیو ته نښانه شي ځکه بېشکه چې ډېر له انسانانو زموږ له نښانو بې پروا دي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او بني اسرائیلو ته مو ښه استوګنځای ورکړ او له پاکو شیانو مو روزي ورکړه نو تر هغه یې خپلو کې اختلاف سره ونه کړ څو چې علم ورته راغی. یقینا ستا رب د قیامت په ورځ په هغه څه کې فیصله کوي چې دوی پکې اختلاف کاوه. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك
إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. نو کبل فرض ته په هغه څه کې شکمنی چې موږ درته نازل کړي نو هغه خلک وپوښته چې له تا مخکې لا کتاب لولي په حقیقت کې له خپل ربه تا ته حق راغلی نو هیڅکله له شک کوونکو څخه مه کیږه او له هغو کسانو هم مه کیږه چې د الله آیتونه یې دروغ وګڼل بیا به له تاوانیانو څخه شي. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بشک هغوی چې ستا د رب خبره ور باندې رښتیا شوې ده هیڅکله ایمان نه راوړي که څه هم هر ډول نښانه ورته راشي تر هغو چې دردناک عذاب ونه ویني. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نو ولی داسې یو کلی نشته چې له عذاب لیدلو وروسته یې ایمان راوړی وي او ایمان یې ګټه ورته رسولی وي پرته د یونس له قومه. کله چې هغوی ایمان راوړو نو په دنیایي ژوند کې مو د رسوایي عذاب ترې ایسته کړو او تر یو مهاله مو ګټه اخیستلو ته پرېښودل. او که ستا رب غوښتې وای نو څوک چې په ځمکه کې دي ټولو به ایمان راوړی و. نو آیا ته خلک مجبوروي چې ایمان لرونکي دي شي؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. او هیڅ چاته دا نشته چې د الله له ارادې پرته ایمان راوړي او الله پر هغو خلکو پلیتي یعنی شرک ور اچوي چې عقل نه کاروي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اے رسوله ورته ووایه لږ وګورئ چې په اسمانو او ځمکه کې څه دي او هغه کسان چې ایمان نه راوړي په اسمانو او ځمکه کې شته نښانې او ویرونکي یعنی پیغمبران څه ګټه نشي وررسولی. نو آیا اوس د ایمان راوړلو لپاره د هغو خلکو له ورځې پرته چې تر دوی ړومبی تیر شوي وو بل د څه انتظار باسي؟ ووایه ښه نو انتظار کوئ زه هم له انتظار کوونکو یم. بیا چې عذاب راشي نو خپل رسولان او هغه خلک ژغورو چې ایمان یې راوړی همدغه شان پر موږ ثابته ده چې مؤمنان به ژغورو. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا
أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ورته ووایه ای خلکو که تاسو زما د دین په باب په شک کې یاست نو زه خو هغه څه نه لمانځم چې تاسو یې له الله پرته لمانځئ خو یوازې هغه الله به لمانځم چې تاسو وفات کوي او ما ته امر شوی چې له ایمان راوړونکو څخه اوسم او دا چې خپل ځان سم یو مخیز په دغه دین برابر کړه او هیڅکله له مشرکانو مه کیږه او الله نه پرته داسې څه مه رابله چې نه ګټه در رسوي او نه کوم زیان خو که بالفرض داسې دې وکړل نو بیا به له ظالمانو یې او که الله څه کړاو در ورسوي نو بیا یې له هغه پرته څوک ایسته کوونکی نشته او که څه ښېګڼه درته وغواړي نو بیا یې د فضل ایساروونکی څوک نشته له خپلو بندګانو هر چاته چې وغواړي وررسوي او هماغه ډېر مهربان بخښونکی دی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اے رسوله ووایه چې اے خلکو دا د خپل رب له لوري مو حق درته راغلی دی نو څوک چې په سمه لار برابر شي نو صرف د ځان لپاره یې سمه لار وموندله او څوک چې بېلارې شو نو بېلارې کېدل یې یوازې پر خپل ځان دي او زه پر تاسو څه ذمهوار نه یم او د هغه څه متابعت کوه چې تا ته وحي کیږي او تر هغه صبر وکړه چې الله فیصله وکړي او هماغه ښه فیصله کوونکی دی. هود مکی صورت دی او 123 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډېر مهربان ډېر رحم لرونکي الله په نامه. الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني
أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الف لام را. دا یو داسې کتاب دی چې آیتونه یې په دلایلو محکم کړی شوي، بیا په تفصیل بیان شوي د یو ځیرک او باخبر ذات له لوري. دا کتاب پیغمبر ته حکم کوي چې خلکو ته ووایي دا چې الله نه پرته بل څه مه لمانځئ، یقینا زه د هغه لخوا تاسو ته یو ویرونکی او زیری ورکوونکی یم. او دا لارښوونه کوي چې له خپل ربه مو بخښنه وغواړئ، بیا هغه ته توبه وکړئ چې تر یوې معلومې نیټې پورې تاسو ته له ژوند څخه د ښه خوند اخیستلو موقع درکړي، او هر زیات عمل کوونکي ته به یې زیاته جزا ورکړي. او که تاسو مخ وګرځولو نو بیا پر تاسو د یوې سترې ورځې له عذابه ویریږم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هماغه الله تستاسو ورتګ دی او هماغه پر هر څه قادر دی. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. خبر اوسی دوی یعنی کافران خپل سینې تاووي ترڅو له هغه یعنی الله ځان پټ کړي، یعنی په سینو کې کفر پټوي او ګمان کوي چې الله پرې خبر نه دی. دوی د خبر اوسي کله چې دوی په جامو خپل ځان سره نغاړي نو هم هغه ته معلوم دي څه چې دوی پټوي او څه چې څرګندوي. بېشکه الله د سینو په رازو ښه پوه دی. صدق الله العظیم.